تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک میاشت را روانه ده او بل جمعه چې ان شاء الله راځي نو زمونږ استاد د ټولو به روزي. نو ګوره یاد ساته کله چې د رمضان المبارک میاشت راځي نو پدې کې یو وظیفه خلق کوي چې وی کله د رمضان المبارک میاشت اولی دی شو نو دا سوره قدر چې کوم دی سوره قدر وې د دې دا وظیفه تاسو کوي او درې پیری سوره فاتحه وای او درې پیری چې کوم دی نو هغه درود شریف وای یا ته مخکې رستو وای او 21 پیری چې دی نو دا سوره قدر وې د دې دا وظیفه کوي. نو د دې په باره کې دا جامعه بنوري ټاون نه او دا سونه چې دارالفتاګان دي پاکستان کې د دې وظیفې په باره کې تنه تاسو شوی دی چې د رمضان المبارک د میاشت شولې دي شي او دا وظیفه خلق کوي نو د دې د ثبوت په باره کې تاسو کړی دی نو هغه وته دا جواب ورکړل چې د دې په حدیث کې مونږ ته ثبوت نه دی ملو شوی. کچره دا وظیفه اوس د رمضان المبارک میاشت روانه ده او خلق دا منسوب کوي چې دا حدیث بیان کې او سره حدیث لیکن باقاعده غي فرمایي چې موږ در دې په باره کې څه قسمه حدیث چې دی هغه نه ملو شوی. البته په درود شریف ویلو کې سوره فاتحه ویلو کې او سوره قدر ویلو کې 21 پیری وې او که 42 پیری وې که 100 پیری وې 200 پیری وې چې دا رمضان المبارک د میاشت د روزي دا اووینه نو هغه کې سحرج نشتا خو چونکه بیا هغه خلق چې دی هغه حدیث طرف ته منسوب کوي چې حدیث کې دا سره راغلي دي نو یاد ساته دا یو بزرگ عمل خو کې دی شي او نه پکې څه مسله شته دی ځکه په سوره فاتحه ویلو کې او په درود شریف ویلو کې او سوره قدر ویلو کې څه مسله نشته او چونکه دا خلق حدیث ته منسوب کوي نو په حدیث کې دا څه قسمه تذکرہ نه دراغلي چې دونه پیری سوره قدر وایا. نو د دې وظیفې په اړه کې ډېر خلک تاسو کوي اکثر اوس دا چې رمضان مبارک را روان دي نو ډېر خلکو تاسو نه وکړو نو د دې دار چې لکه حدیث کې د دې بنوري ټاون باقاعده لیکلي ثبوت نشته او کو سړی کوي نو قرآن سورت دی او درود شریف دی او سوره فاتحه ده نو دا څه حرج پکې چې حدیث طرف ته منسوب کول نه دی پکار.